اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څومره چې زمونږ په باره بانډه کې ګل آباد کالونۍ کې ماشومان ځوانان د منځني عمر خلک او مشران راغلي دي ټولو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم په پریزیډیم یا په سټیج باندې ناست ډېر قدرمن ورمخې ګلمخې د قام وطن ریښتونې ترجمانان دیو د ګلریز صاحب خبره وکړه د قاضي میډیکل کمپلیکس په نمایندګۍ باندې بیا موږ سره فیصل زمونږ ډېر تکړه رور دی زمونږ جرنلیسټ رور بخښنه غواړم نوم خو یې ما زده نه کړی شو جی پیر مشرف شاه صاحب پیر هم دی مشرف هم دی نو بیا خو په ټولو کې اشرف دی د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه ډېر محترم ډاکټر کرن خان چې دیو خبره وکړه ډاکټر کرن خان زه د پښتون وطن د شعر او د ادب او بیا د کریټیو آرټ د دنیا یو انسایکلوپیډیا ګڼم موږ تر نیوزیلینډ یو ځای سفرونه کړي دي نو د دیو هغه دنده خزانې موږ لیدلي ډېر دروند شخصیت دی بیا ډاکټر قدیر صاحب د طب د دنیا یو پوهه مشر زمونږ او محمد میډیکل کمپلیکس چې یو لوی هاسپټل دی د هغې سی او دی هغو موږ سره ناست دي زمونږ ملک هجران صاحب یو څو ورځې مخکې ورسره ملاقات وشو ډېر خوږ مشر دی ناصر ایوب چې زمونږ ډېر ښه ګپ شپي هم دی موږ ډېر ګپ هم لګو د هغو هم مننه کومه په دغه غونډه را جوړولو کې چې د چا کم کاوش او محنت دی د ټولو مننه کومه لنډې یو څو خبرې کوم او بیا به راځو مشران به اورو دا غونډه چې په هر بنیاد دا مخکې څه کېږي وروستو څه کېږي خو زه دا موقع غنیمت ګڼم ډاکټر کرن صاحب چې څه مشران ځوانان او کشران ناست دي یو څو ښې خبرې به وکړو او الله ته به دا په ریکارډ راولو چې زمونږ دغه اوس موږ دا کولی شو زه اکثر دا مثال ورکوم ابراهیم علیه السلام چې په اور کې وغورځوو نو هغه یو مرغۍ به هغه اوبه راوړې په نوټوخه کې نو هغه اوبه دومره کمزورې وي چې لاندې رسېدې هم نه خو د هغې اراده او جذبه پاکه وه نو موږ هم په دغه جذبه راغلي وو په انګریزۍ کې وایي कि every land is the land of Allah, so it is our land. په دې دنیا په دې کائنات کې هر ګټ پیر هر جزیره هر انچا دا د نیچر دا د الله دا نو د هغې نه پس دا بیا انسانانو چا ځان پس انتقال کړی دا او څوک وایي زما ده څوک وایي زما ده نن چې موږ په دویش چرې به ولاړ ګل آباد کالوني چې په باره بانډه کې راځي دلته ولاړو نو ناصر ایوب او د هغو ملګرو یو کوشش کړی دی چې دلته خلکو لا په اسان او ارزان ریټ باندې ځمکه را پیدا کړي او هغو له د کورونو دپاره یو ځای ورکړي امجد شهزاد صاحب وایي چې د ځان نه داسې مشر رور جوړ کا پېښور وان کا او لاهور جوړ کا او که د خدای په ځمکه کور نه وي د چا په زړه کې ځان له کور جوړ کا لہذا منګه چې تر اوسه پورې زمونږ د پیر صاحب خبره وکړه زمونږ ویډیوګانې زمونږ سټیزن جرنالیزم زمونږ شعر ادب ټپه سندره ناسته ولاړه حجره جومات په دې ټولو کې دا یو قدر مشترک دی چې انسان ته الله تعالی احسن التقویم ویلی دي انساني تکریم د دنیا د ټولو نه لویه رشته ده نو دغه مشترک قدر دی چې د انسانیت د ښکلا په خاطر باندې موږ هر ځای ته ځان رسوو نو نن هم دلته په دې جذبه راغلي وو تر څو پورې چې زموږ خپل ریسرچ و ناصر ایوب سره موږ خبرې وکړې ملک هجران سره یو چې راله موږ ورته وایي چې اوله خبره به دا وي چې د ګل آباد کالونۍ رجسټریشن انتقال کاغذونه د دې پوزیشن څه دی نو دیو هلته موږ ته باقاعده دا په یو دعوې سره وویله چې دا ټوله کاغذي کارروۍ کلیر شوې ده موږ ورته وایي چې یوه خبره ډېره واضحه واوره چې افسر افغان ډاکټر قدیر ډاکټر کرن خان تاله راځي په سټیج ودرېږي او خدای مکه سبا د دې د یو انچې هم مسله وه نو چې نن زه په سټیج دا خبره کومه چې ګل آباد کالونۍ یو ښه ځای دی نو سبا له به ډېر په جار په واضحه او تاڼه تاثیره پورې دا خبره کومه چې ګورې دا سړی ټیک نه و دوکهباز و دوکهباز ځکه چې زه نه غواړم چې د لسطوله ګروپو په خاطر باندې د کروړونو د کربونو انسان جذباتو احساساتو ته ټیس ورسومه د چا زړه مات کړمه ځکه دا ډېره یو مشهوره واقعه ده چې
چې کم یو امام ته یو کافر راغی او په منډه منډه میټایي ورله میټایي چې زما په کور کې یو ماشوم شوی دی نو ته دا میټایي واخله خوله خوږه کړه. د یو دم هغه میټایي راواغسته خوله یې خوږه کړه او د ده روژه وه. بهرحال هغه شاګردانو سره ګیر چاپېره ولاړو دی هم غلی پاتې شو شاګردانو. نو کله چې دا کافر لاړ نو د شاګردانو ته وایي چې استاد جي ستا خو روژه وه. ورته وایي چې دا ما ته هم پته وه چې زما روژه وه خو دا کافر چې و نو د خو روژه نه وه ده کره یو خوشحالي راغلې وه نو زه خو به دا روژه بیا ومنسمه کفاره به ادا کړمه خو که د زړه مې مات کړی وی نو بیا د هغې کفاره ما نه شو ادا کولی. دا انسانی تکریم دی دا انسانیت دی. زه ملک هجران صاحب ته ناصر ایوب ته فیصل ټولو ته وایم چې خدای ګواه دی په دې انساني تکریم او په دې جذبه باندې راغلي وو. تاسو په دې ځمکه ښه پوهېږئ تاسو په دې نوښار ښه پوهېږئ د دې ځای په ټي ایم ای باندې او په ټولو ادارو باندې ښه پوهېږئ. لہذا داسې کار وکئ چې کم از کم سباله په یو 2.5 غزه قبر کې سملو نو چې الله ته هسکه غړی ولاړو چې دا مې وسو دا کوشش مو کولی شو. یعنې د قدرت بدله دومره خطرناکه ده چې په توره شپه کې په توره تیاره کې نه به لښکري نه به ټینک نه به ټوپکي ستا وینه به ستا دښمنه شي زړه به دې بند شي ستا وینه به ستا دښمنه شي تا ته به بلډ کینسر لګي ستا کروموسوم به ګډوډ شي او ته به د نیمې شپې د هارټ اټیک ښکار شي. نو د دې وجې نه د الله د مخلوق سره ډېر د انصاف رویه پکار ده. موږ هم په دې جذبه باندې راغلي وو. خدای دې وکړي چې دا د نوښار د بارې باندې د رسالپور د خلکو دپاره یو ښه پراجیکټ ثابت شي. دیو چې کومې وعدې کړي دي چې د دیو ډیلیوري هم هغسې وي او انشاءالله نن چې موږ په دې سټیج ولاړو که د دیو کومه دعوه ده کومه خبره ده هغه رښتونې وي نو دلته به میاشت بعد بیا راځو 2 میاشتې بعد به بیا راځو او انشاءالله دا ځای به ډیولپ کوو. او زه دا ګڼم ډاکټر قدیر ناست دی موږ په پېښور کې د پاور مارکیټینګ په نوم باندې د ځمکو کاروبار کوو. دا کاجي تاسو په خدای یقین وکړئ خلک راشي هغو ځان له هغه خپله وینه خوله یو کړي چا ګډه بیزه خرڅه کړي چا مزدوري کړې د کویلې او 10 روپۍ را جمع کړي وایي موږ له د کور یو ځای والی. سوچ وکئ چې د الله یو انسان 3000 فوټه لاندې په ځمکه کې د کویلې کار کوي چا خپله وینه خوله یو کړي او ده تاله 10 روپۍ راوړي او ته په هغې کې د سره دوکه وکړي سبا له انتقال نه وي رجسټریشن نه وي نو ته سوچ وکړه چې د الله هغه بنده چې هغه حلاله مزدوري کړې ده او هغه سره ته د اے سی په کمره کې په یخ موسم کې زیاتی وکړي نو دا الله به تا معاف کړي. بیا په دې باندې زمونږ کلک عقیده ده چې ورځ به مرو دا جواب به ورکوو. لہذا ملک صاحب فیصل ناصر ایوب دې ټولو سره اول زمونږ دا خبره شوې ده چې د هغه ځای د ځمکې په حساب ګوره تاسو پوهېږئ موږ به د پېښور نه په دې جذبه راځو چې زما کاکاجي خدای مکه چې سبا له زما فریاد لوی الله ته ویسي د هغې جواب به ما سره نشته دی. نو په دې جذبه راغلي وو انشاءالله پوره هیلهمند وو موږ چې په دې لاره راتلو نو د دې ماربلو د سپینې اوبه راتلې. ډاکټر صاحب سره مې ګپ لګو وایي موږ خو اورېدلي دي چې په جنت کې د شهدو او د پویو ولي ټولې جنت ته روان یو ګل آباد د شهدو او د پویو ولي را روان خدای دې وکړي جنتي خاوره راته دوزخي نه شي ځکه چې کرن خان صاحب یو کلام کمپوز کړی و چې جنت وطن مې یزیدارو ته مسپاره ربه او زما دلداره ربه سره یو چې چېرته دی یزید راپسې نه شي. په هر حال زمونږ دا سوچ دی چې د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې د حسین سره څو تنه میدان ته رسي. موږ د میدان خلکو د هر ظلم جبر زیاتي خلاف وو دا که په هر ډګر باندې کېږي که په کاروبار کې کېږي که په سرکار کې کېږي که د وطن د وسایلو خبره کېږي دا نوښار موږ خپله پښتنه خاوره ګڼو. په دې خاوره باندې زمونږ تاریخ زمونږ سیاست زمونږ علم زمونږ پوهه زیږېدلې ده د دې خاورې سره زمونږ روح اټیچ دی. بیا به راځو ګلریز صاحب هم ناست دی مشران هم ناست دي او د دې کشرانو د ذهن په کنډول کې دا خبره تاسو ورخښه کوئ چې ایمانداري کوئ په دنیا کې به کله هم تاسو لاندې نه راځئ. نو په دغه جذبه باندې به چې که دا ګل آباد کالونۍ ده که دا د نوښار بل ټاون دی بله کالونۍ ده چې موږ پکې کار کوو نو هلته به کم از کم ایمانداري او زه به د پاور مارکیټینګ په نمایندګۍ باندې د ډاکټر کرن خان د ډاکټر قدیر صاحب په وړاندې
خپلې د یوې خبرې او د یوې جملې سیمورې ما نن هم سبا هم او لس کاله پس هم دا مو ایمان دی چې کله به بېایماني نه کوو. کرن خان صاحب لبا خپل د پای په دغه شعرونو بلنه ورکومه چې الوتله ښې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته. السلام علیکم ټول راغلو ته اول زه دا وایم چې ما ته خو ټول په جمع لاس وکړه خو داسې په لږو لږو لاسونو په مقابل ما کار نه کوي اول په ژوند را پیدا کړو جانه تاسو دا خلک ډېر زیات بیان نوښار چې دی په دې کې څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه څنګه چې زموږ کلري صاحب خبره وکړه په نوښار کې سیاسي شخصیات وګورئ علمي شخصیات وګورئ د شعر او ادب په حواله باندې وګورئ د هنر په حواله باندې وګورئ د بزنس په حواله باندې وګورئ نو ډېر لوی نمونه دي دغه لوی نمونه هم زمونږ د دغې ځمکې او د دې خړې خاورې نه اوچت شوي دي راغلي دي بالمشرف صاحب خبره وکړله صحافت سره دې وابستلې د صحافت د لارې نه د دې قام خدمت دی دلته کې د خپلې خاورې د خپل وطن د خپل چاپېریال خبره خلکو ته وررسوي د دې خپلو خړمخو پښتنو ښکلی مخونه ته وړاندې کوي ګوره کله چې هم انسان د بل دپاره د ښې سوچ کوي خدای پاک د هغه په ژوند کې هم ښه والی راولي. ډاکټر صاحب او افسر افغان صاحب ډېرې په تفصیل خبرې وکړې ناصر ایوب صاحب د هغه ملګري دا ټول دوستان ډېر ښکلي خواږه کلیوال ملګري دي مونږ دې ځای ته په دغه یوه جذبه باندې راغلي که چېرته تاسو ته په دغه ځای کې ښکلی کور میلاو شي او تاسو یې بیا داسې هم نه ده چې یو سړي پنځه مرلې ځای واخیستو او هغه ته چوپړه یې جوړه دا چې تاسو څومره ښکلي جوړولی شئ دا ستاسو د علاقې تصویر به ښکلی کېږي تاسو به ښایسته کېږئ تاسو د خپلو ماشومانو مونږ هم په پېښور کې چې وو چې اول راغلي وو څلور پنځه کال همداسې تېر کړي دي بیا موږ هم ځان له داسې پلاټونه اخیستي دي لږې پیسې مو ورکړې موږ ټول غریبانان یو د اوسط طبقې سره تعلق ساتو خو هغه خبره چې د ځان دپاره خوښه هغه به ملګرو ته هم کوو تاسو ته هم دغه یو پیغام راوړی دا افر هم راوړی ستاسو د دې علاقې دا خبره تاسو ته مخامخ کړې ده چې تاسو کولی شئ د خپلو بچو د مستقبل دپاره د دې ملګرو سره ځان مطمئن کوئ او په دې کې انویسټمنټ وکړئ ډېره زیاته ستاسو مننه د مشرانو د کشرانو د ټولو دوستانو کور مو ودان مونږ در سره یو تر څه وخته پورې مېلمانه یو بیا به درنه ځو دلته به تاسو پاتې کېږئ دلته به تاسو اوسېږئ خدای دې وکړي چې دا ځای دومره ښکلی آباد شي چې کال پس یا شپږ میاشتې پس ژوندي او مونږ ډېر په هسکه غړی باندې دلته راشو دا هغه ځای دی چې ما او ډاکټر قدیر او افسر افغان صاحب او پیر صاحب او د قاضي میډیکل کمپلیکس روحي روا مونږ دلته راغلي یو مونږ خلکو ته د دې په اړه باندې خبرې کولې نن هغه ځای دی آباد دی دوی پکې خوشحاله دي دوی بچي پکې خوشحاله دي نو دا به بیا داسې مونږ ته ښکاري لکه ما او افسر افغان چې سوات ته ځو لکه مونږ چې چارسدې ته ځو لکه مونږ چې په پېښور کې ژوند کوو نو دا به بیا زمونږ بل کور ستاسو ټولو منندوی یم کور مو ودان